انټرنیټ پرته ویډیو چلونکی یوټیوب. ګوګل د یوټیوب یو نوی ورژن یوټیوب گو تر ازموینې لاندې نیولې ده چې په هغه سیمو کې به ورڅخه کار اخیستل کیږي چیرته چې انټرنیټ کمزورې وي او د یوټیوب د اوسنی ورژن د استعمال وړ نه وي. د یوټیوب دغه نوی اپلیکیشن به د کمزوري انټرنیټ لرونکو سیمو کې د ویډیو چلولو اسانتیا برابر کړي. نوی یوټیوب به د کاروونکو د ډیټا ژغورلو لپاره مرسته وکړي او په کم لګښت به د هغو ویډیوګانو د چلولو مشوره ورکوي چې د یوټیوب په فکر د کاروونکو خوښ دي. دغه اپلیکیشن د هغه سیمو خلکو ته جوړ شوی دی چیرته چې د انټرنیټ اسانتیا خورا محدوده ده. ګوګل دا مهال د یوټیوب پر دې ورژن په هند کې ازموینه کوي او وروسته به د نړۍ نورو هیوادونو ته هم وړاندې شي. ګوګل تیر کال سپتمبر میاشت کې د دې ورژن اعلان کړی وو خو تر دې د مې وروستۍ بڼه لا هم ټولو هغه هیوادونو ته نه ده رسېدلې خو تمه ده چې ډېر ژر به په کار پیل وکړي. د یوټیوب ګو په مرسته کاروونکي کولی شي ویډیوګانې خوندي کړي او بیا یې له انټرنیټ پرته وګوري چې د کم لګښت په پار بیلابیل کیفیت ویډیوګانې هم وړاندې کوي.